د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ په ټوپ دښته کې د ملي سوداګر خان محمد وردک له لوري مسجد ته 2.5 جریبه ځمکه ځانګړې او د 15 میلیون افغانیو په ارزښت یې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې د شاوخوا 2 میاشتو په موده کې ویچارې بشپړې شي او ترڅنګ یې د دې ولایت وردک پوهنتون ته هم 2 جریبه ځمکه وقف کړه. جامع جماعت لپاره څه ضرورتونه دي پکې چې 2 منزله دی او د مکمل د ملا امام لپاره د اوداسو لپاره د موږ د خویندو لپاره مکمل ټول ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي او دغه جماعت په 7 میاشتو کې جوړیږي او 15 میلیون افغانۍ لګښت په پرې راځي. پوهنتون په مخ کې د موږ ابایي مځکه وه میراثي مځکه چې تقریبا د 2.5 کالو څخه د موږ ته میراث باندې پاتې شوې وه د موږ نیکونو ته بیا پسې موږ پلرونو ته موږ ته پاتې وه. نو هغلته چې کله پوهنتون نقشه راغله د پوهنتون دیوال راغی هغلته موږ تقریبا 28 کاله مخکې یو د تیلو پمپ تاسیس کړی وه او د تیلو پمپ تاسیس موږ تقریبا په هغه باندې 12 لک ډالر پرې مصرف کړی وه. ولې کله مو چې وکتل چې پوهنتون د دیوال هغه زینت خرابېږي هغه پوهنتون احاطه کته کېږي دا به مناسبه وبلله چې دا یو تعلیمي مرکز دی. د تعلیمي مرکز لپاره که موږ دغه خپله ابایي مځکه وقف کړو دا موږ بې ځایه نه وقف کړې. په یاده پرانیستې غونډه کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو قومي مخورو او ولسي وګړو ګډون درلود او د نوموړي پانګوال د دې اقدام توب د هرکلی وکړ. په وینا یې جوماتونه هغه ځایونه دي چې د مسلمانانو یووالی، مینه، محبت او برابروالی له همدې ځایه پیلېږي. زیاتوي اوس په هیواد کې پانګوال په ډاډه زړه پانګونه کوي. داسې نن داسې یو فضا رامنځته شوې ده لکه مخکې چې اوج ته رسېدلی و هغه فاسد رقابت نن تقریبا کمال ته رسیږي. هغه سالم رقابت که حکومتي ساختار کې وایو که د صنعت او د تجارت په برخه کې وایو تر ټولو ښه عمل همدا دی چې د مسجد ایجاد وسي، مسجد جوړ سي، د مسجد بنیاد کېښودل سي. اخوت اسلامی د مسجد نه متحقق کیږي. مسلمانانو اسلامی ورورګیروت د جماعت نه منځته راځي، د جماعت نه به متحقق کیږي اسلامی اخوت او اسلامی ورورګیروت. بل لور عام وګړي او ملي پانګوال وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د اسلامي امارت په راتګ سره پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې او لا ټولو پانګوالو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي.